د خیر مجلسونه د جنت هغه ښکلې او بهترینې باغچې دي چې انسان هغه ته داخل شي د انسان په هغه کې سر وکي د هغه په ایمان کې ښکلا پیدا شي ایمان کې زیادت پیدا شي د هغه زړه کې د دین جذبه پیدا شي د هغه توجه آخرت ته پیدا شي د هغه په زړونو کې د ګناهونو نه نفرت پیدا شي د هغه په زړه کې د الله یره پیدا شي د هغه د زړه نه حسد او کینه او بغض او عداوت اوزي د مسلمان سره د مینې او محبت او اخوت او الفت فضا د هغه په زړه باندې قائم شي دغه وجه ده چې الله رب العالمین ټولو بندگانو ته وایي چې اے بندگانو که تاسو ملګرتوب کوئ نو د نیکانو خلکو سره وکئ او د هغوی په مجلسونو کې کښېنئ بلکې الله خپل حبیب تم فرمایي ای زما حبیبه د داسې نیکانو خلکو مجلس مه پرېږده او دا د خپل مجلس نه مه شړه کم خلق چې د الله ذکر کوي الله سبعی او بیگایی را بلی او صرف د الله رضا او د الله مخ اراده کوي ستا توجه دې د دې مجلسونو نه علاوه بل مجلس توا نوړي هغه مجلس چې څوک د خواهش تابع دی د هغه زړه غافل دی د هغه هر کار د تجاوز نه ډک دی داسې خلکو مجلس کې مه کښېنه بلکې د نیکانو خلکو مجلس کې کښېنه د تاریخ صفحاتو ته چې موږ او تاسو نظر واچو څومره انسانان چې اعلی کمال ته رسیدلی دي اعلی اعزاز او شرف حاصل کړي د دین امامان ګرځېدلی دي د الله د دین دپاره یې ښکلې قربانیانې ورکړي دي د هغې بنیاد دا دی چې د خیر یو مجلس ته حاضر شوی هلته زړه دین ته مایل شوی علم ته مایل شوی خیر ته مایل شوی د هغې د وجې نه الله رب العالمین په هغه کې یو انقلاب او بدلون اچولی ځکه خو موږ ته د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو قوم په داسې مجلس کې کښېني چې هغې د الله ذکر کوي هغې ته ناشنا عزتونه او شرفونه ورکولی شي فرمائی من جلس مجلسا يذكرون ما من رجل يجلس مجلسا يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده كلج يو قوم دا قومنا يوم مجلس کرا جمشي اغا مجلس په بل بنیاد باندې نه اغا مجلس صرف د الله ذکر د الله حمد و ثنا د الله بڑائی بیانوي دی قوم ته الله څلور عزتونه څلور شرفونه څلور ښکلاوې ورکوي چې هر یو د دنیا د اعلی عزتونو نه بهتر یو دا دی چې الله رب العالمین د دغه بندگانو تذکره په ملای اعلی د ملائکو کې کوي چې وګورئ زما بهترین بندگان دي چې د خیر یو مجلس کې راجمع شوي دي بل مقصد نشته صرف د الله ذکر کوي د الله حمد و ثنا او د الله بڑائی بیانوي د الله په دین باندې ځان پوه کوي دغه قوم باندې د الله د طرف نه رحمتونه نازلېږي د دوی زړونه د سکون او اطمینان نه ډکېږي او د دې نه غیر چاپېر ملایکې کښېني
تاسو به تجربه کړي که انسان د یو لهو لعب او د فسق او فجور او د ساتاتیرۍ مجلس لاړ شي ایو 100 منټه چې مجلس کې ناست یو نشي خو چې د دې مجلس نه پاسې په زړی خفګانې په زړی پریشانی زړی تنګي خو کله چې د دین یو مجلس کې کېني اوږد مجلس وشي دی مجلس کې سړی لږ تنګ شي خو چې دا مجلس پراخیږي مجلس چې د خوريږي د انسان زړه ته یو غیبی سکون او اطمینان راځي یو خوشحالي راځي یو غیبی خوشحالي دی په زړه کې محسوس کوي دا د دې مجلسونو برکت دی چې څوک د خیر په مجلس کې کېناست هغې ته د عزت او شرف ورکولی شي بلکې حدیث کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کله چې یو قوم د قومونو راجم شي د الله رب العالمین ذکر کوي د الله دین بیانوي د خیر په بنیاد باندې راجم شي د الله د طرفنا اسمان نه یو اعلان کوونکی دی ته اعلان وکړي چې قوموا قد غفرت لكم وابدلت سیئاتکم حسنات وبل روایت کی قوموا مغفورا لكم قد بدلت سیئاتکم حسنات اے زما بندگانو مجلس ختم شو خود دې مجلس په اخره کې یو ناشنا عزت والی یو ناشنا انعام والی یو ناشنا شرف او عزت والی ستاسو ګناهونه معاف شو بلکې هغه ګناهونه مو په نیکیو بدل شو دا څومره اعلی اعزاز دی دا څومره د رب کائنات د عفو فراخي ده ځکه دنیا کې د دې هیڅ مثل نه لیدل کېږي چې لوی احسان تا سره څوک وکړي لوی احسان هغه به دا چې غلطي دې کړې ده او زه معاف مې کړې خو چې غلطي دې کړې ده او د دې غلطۍ په بوجه باندې ما تا ته نورم ترقي درکړه نورم ستا میزان الحسنات دروند شو نورم د نیکیو عمل نامه دې د نیکیو نه ډکه دا د رب کائنات خصوصی عفو ده چې په دې کې د بل چا د الله رب العالمین سره هیڅ په هیڅ صفت کې څوک شریک نشته خو د دې هیڅ مثال د دنیا په بادشاهتونو کې نه لیدل کېږي دغه وجه ده چې نیکان او صالحین بندگان چې نیکی ته رسیدلی دي صلاح ته رسیدلی دي هغوی د خیر په مجلسونو باندې رسیدلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نواخلا د دین امامانو د خیر د مجلسونو ارمانونه کړي دي چې کاش چې موږ د خیر په مجلسونو کې شریک شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که زه د داسې یو قوم سره مجلس وکم چې هغوی د سحر د مانځه نه وروسته تر لمر د راختلو پورې د الله ذکر کوي او دې مجلس کې زه کینم احب الی من ان اعتق 4 من ولد اسماعیل علیه السلام دا یو مجلس چې یو ګڼټه ټیم لري یو ګڼټه ټیم دی خدا ما ته د دې نه بهتر دي چې 4 عربي غلامان زه آزاد کما یو غلام آزادولو د ثواب دا دی چې انسان یو غلام آزاد کی الله د یو غلام په وجه د هر اندام د جهنم د اور نه خلاصي هر اندام د جهنم او سلور په یو مجلس باندې د هغه ثواب بهتر دی د یو غلام حد اقل د نن سبا ټیم د پیسو مطابق یو 3 لک روپۍ جوړیږي د یو غلام قیمت د 15 لک روپۍ د هغه صدقه کول هغه د الله په نوم خرج کول او یو ګڼټه مجلس د خیر مجلس د هغه نه بهتر دی او دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وینا ده د یو عالم خبره نه ده دا د یو بل عام انسان خبره نه ده دا د امام الانبیاء خبره ده چې دا یو مجلس چې قیمت یې 15 لک روپۍ جوړیږي دا 15 لک روپو والا ګټه دومره غوره نه ده لکه دا یو مجلس
ځکه د یو مجلس په دغه مجلسونه دي د خیر مجلسونه، کاغه د قرآن درس دی، کاغه د احادیثو درس دی، کاغه د وعظ مجلس دی، کاغه د جمعې خطبه ده، کاغه نور د خیر مجلسونه دي. رب کائنات ملائکة الکرام باندې په دې مجلسونو فخر کوي.